بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د سټرس په برخه کې یو لس مثال ته. په دې مثال کې ویل دی وایي که چیرې د دې لرګي د دې تکنیس 150 ملي متره اوسېږي. تاسو وایي د دې اوریج شیر سټرس د AA په قطعه کې چې دلته یو قطعه اخیستی دی په دې برخه کې، او ترڅنګ د BB په قطعه کې یا په دې پلان کې وایي تاسو دلته اوریج شیر سټرس په لاس باندې راوړئ. نو د دې مثال حل کولو لپاره موږ راځو د دې فری باډي ډیاګرام رسمو. د دې فری باډي ډیاګرام چې موږ راواخلو، البته د دې برخې نو له موږ سره به چون دلته یو قوه موږ سره دلته دې خوا نه پې عکس العمل کوي او دلته هم یو قوه په دې خوا نه پې عکس العمل ترسره کوي. نو دلته به له موږ سره پاتې څه شي، یو اف به د دې خوا نه شي، یو اف به د دې خوا نه شي، او دلته خو موږ سره 6 کیلو نیوټنه هماغه قوه موجوده ده. نو د دې دپاره به لومړی موږ او تاسو راځو چې دلته اف قیمت لاسته راوړو. نو لومړی به د اف قیمت به دلته لاسته راوړو. سمیشن د اف اکس مساوي له 0 سره. نو که چیرې زه لاړ شم منفي اف او منفي اف په دې ډول سره او مثبت 6 مساوي له 0 سره، دا به 2 اف شي او خو ته چې واړم نو څه به شي، منفي مثبت 2 اف. نو 2 اف به مساوي شي له څو سره، 6 سره. د اف قیمت دا مساوي شي له 3 سره په دې ډول. اوس به لاړ شو موږ به دلته د دې ای بي دا قطعه به واخلو ترېنه په دې ډول سره. را به شو لاندې موږ به شیر سټرس چې دغلته معلومو چون دلته د دې شیر منځته راځي په دې ځای کې. نو دلته شیر لاسته راځي په دې ځای کې چون دلته یو سلایډ په بل سلایډ باندې خویږي که نه، که چیرې قطعه ترېنه واخیستلی شي. او دلته بیا له موږ سره د دې قوه منځته راځي، د همدغه قوه چې موږ او تاسو 3 نیوټنه لاسته راوړې ده. نو دلته چې موږ او تاسو سره هماغه 3 کیلو نیوټنه قوه شوله او دلته له موږ سره همدغه سلایډینګ شولو چې موږ او تاسو په مثال دې ته وي ای وایو. نو اوس به راشو موږ به دلته د دې هم څه شی به واخلو، سمیشن د اف ایکس به دلته هم واخلو. نو سمیشن د اف ایکس مساوي له 0 سره. دلته چې وي ای موږ او تاسو سره مثبت دی او هغه موږ او تاسو سره منفي دی مساوي له 0 سره. نو په وي ای کې موږ سره څونه شیر موجود دی، موږ سره دلته شیر فورس، البته شیر فورس موږ سره دلته 3 کیلو نیوټنه شو. او په د بي په قطعه کې هم د بي په پلان کې هم په همدې ډول سره هلته به څونه وجود ولري، هلته به تقریبا که چیرې دا د بي دا پلان فرض کړو نو د بي په پلان کې که چیرې موږ دلته وګورو چون لاندې موږ سره سلایډینګ منځته راځي، دلته سلایډینګ منځته راځي او دلته قوه موږ او تاسو سره منځته راځي، که نه ځکه دلته مانع منځته راځي ورسره. نو موږ سره به اف باید دلته شي 3 کیلو نیوټن او دلته موږ او تاسو سره سلایډینګ چون لاندې سطحه که چیرې موږ او تاسو دا ځای مات کړو یا دغه ځای موږ او تاسو دلته شیر ورکړو نو چون دغه سطحه موږ او تاسو سره لرې کېږي نو دې ته موږ او تاسو بیا وي بي ووایو. نو سمیشن د اف ایکس مساوي له 0 سره. اوس که چیرې لا وګورم نو 3 کیلو نیوټن منفي وي بي مساوي له 0 سره. وي بي به څونه شي، 3 کیلو نیوټن سره. په دې ډول سره موږ سره وي ای او وي بي لاسته راغی. ښه اوس راځو موږ د دې شیر سټرس د ای ای او د بي بي په نقطه کې پیدا کړو. د ای ای د نقطې دپاره که چیرې موږ دلته وګورو چون موږ ته دلته تیار تکنیس هم راته راکړی، تکنیس یې راته راکړی چې څو 150. نو دلته که چیرې موږ وګورو د دې د طول هم موږ سره دونه دی. نو اوس راځم زه د دې څه شی لاسته راوړم، د دې شیر لاسته راوړم، شیر سټرس به لاسته راوړم، اوریج شیر سټرس البته وبخئ. نو زه که چیرې اوس لاړ شم ټاو د ای ای دپاره اوریج البته
دا به مساوي شي له څو سره موږ هلته د دې شیر فورس مو لاسته راوړو چې څو دی د ای ای 3 کیلو نیوټن 3 ضرب 10 په توان د 3 ضرب 10 په توان د 3 نیوټن تقسیم پر 150 ښه دا موږ تاسو ټول به او مشکل نشته کې 150 هم دغه ورته هم نسی خاطر میټر راته راکړی دی کنه دې کې او موږ ته هلته تکنیک راته زما پانونه په ملي متر باندې راکړی نو لاړ بش دا موږ تاسو ټول ملي متر ته واړو څه ملي متر ته واړو نو کله چې موږ دا ملي متر ته واړو نو تقریبا 0.1 خو خی متر ته به واړو متر ته واړو ډیر اسانه راځي نو 0.1 موږ تیار لرو ضرب هغه چې موږ تاسو 150 چې تقسیم پر 1000 باندې کو نو څو نه برابر راشي 0.15 البته متر مربع اوس به تاو د A او A اوریج البته AVG دا به مساوي شي له څو سره دا چې محاسبه کو تقریبا 200 کیلو پاسکال به لاسته راشي د AA په نقطه کې دلته د AA په پلان کې په دې ځای کې یعنی شیر به دلته دونه اوسېږي او که چیرې اوس راشو د بي په پلان کې موږ محاسبه کول غواړو نو دلته به راشو ټاو د بي البته اوریج دا به مساوي شي موږ شیر فورس دلته لاسته راوړی دی څونه دی دا هم 3 کیلو نیوټنه دی یعنی 3 ضرب 10 په توان د 3 نیوټن تقسیم پر ښه 0.15 موږ تاسو سره ضخامت شي ضرب د دې طول څونه دی د دې طول تقریبا 0.115 دی 0.115 متر ضرب متر مربع دا چې محاسبه کړو نو تقریبا 1.8 کیلو پاسکال دا به هم لاسته راشي ښه ډول موږ سره د 1 او 10 مثال حل